دوستانو سلام. د ما په لاس کې پښې ده. تاسو به د پښې نوم اورېدلي وي، ضرور مو خوړلې هم ده. دا چې دغه ښایسته بوټی د وطن په کومو سیمو کې پیدا کیږي او څرنګه بوټی دی، د دې په تړاو نور معلومات، نورې کیسې په دې ویډیو کې راسره وګورئ. لا تنگ میراش تو وخیگی بدرنگ مشه وطنا بیا پوینو رنگ مشه وطنا بیا پوینو رنگ مشه میدان دخپل او دپردی غلیم تجنگ مشه وطنا بیا پوینو رنگ مشه وطنا بیا پوینو رنگ مشه شدر تخلاصی د مخلصو میانانو غیگی لمین ډاکی د میانو ملنګ. دا د چک ولسوالۍ د عربانو په دره کې لرې پروت د چارشنیې کلی دی. د دغه کلي غرونه له پښیو ډک دي. پښې د پسرلي په موسم کې شنې کیږي او د سور میاشتې تر وروستیو پورې تازه وي، چې بیا وروسته ورو ورو د څارویو په خوراک بدلیږي. سږ کال د ورښتونو له کبله د پښیو موسم ډیر خوندور دی او د دغه سیمې غرونو تازه پښې ټوکولي دي. د تیرو کلونو په پرتله د پښیو میلې ته ډیر خلک ورمات دي، سربیره پر دې چې پښې ترکاري او میوه حسابیږي او د خپل تروش خوند په درلودلو سره یې ډیر خلک مینوال دي. له دې ورهاخوا د دې سیمې اوسیدونکو ته د چکر او پسرلنۍ تفریح لپاره ځانګړی ارزښت لري. سږ کال د دې سیمې پښیو ته ان له کابل څخه هم خلک له خپلو کورنیو سره په چکر او تفریح راغلي دي. د ما نوم همایون دی، خلوص مصابر دی، د کابل ښار څخه راغلی یم. اوس فعلا دلته د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د عربانو دره او د چارشنې کلی دی. دلته موږ یوه عنعنه وښیو، یو هغه وښیو د پښیو موسم دی چې دا معمولا د پسرلي په میاشت کې شروع کېږي، د ثور نه تر جوزا میاشتې پورې د یوې میاشتې دپاره وي. بعد هغو نه بیا نور کلکېږي یا خوراک نه وي، نو په هغه وخت کې خلک ورته رسي، همدغه سیزن دی، همدلته خلک ورته رسي، هم میله کوي او هم یې د کور دپاره وړي. دا ډېر ښه شی دی، ډېره ښه یوه کوهي یا د غرنۍ بوټی دی چې هم ښه طعم لري، هم سرشار د بعضو ویټامینونو دی، ډېر ویټامینونه لري چې د انسان د وجود لپاره ګټور شی. په غرو کې دلته اوس فعلا دپاره خرمېلې یا سمارق هم پیدا کېږي. سږ کال موسم ښه وه، بارانونه ښه وو، واورې ډېرې وشولې او بارانونه هم ډېر وشوله. لاندې په درو کې اوبه ښې ډېرې وې او څکوري او پښې هم سږ کال تر نورو کلونو کیفیت یو څه ښه دی، نازک دي او ښه موسم او وخت یې دی. مننه. د څکوري په اړه معلومات راکړه. څکری معمولا د پښې ته ورته یو شی دی، خو د پښې نه بیا یو څه په طعم کې یو څه فرق لري، ځکه ډېر نازک وي ده او د پښې سره یو څه فرق لري. معمولا د دوو پښیو په مابین کې راپورته کېږي، خو د پښې نه یو څه خوند ښه وي. یعنې دا یې تخم دی، څه دی؟ او دا یې خپله تخم دی، دغه په سر کې چې د موږ څه شی چې وینو دغه دا چې کله کال دپاره پاتې شي، د کال دپاره بیا دلته بیا په مځکه باندې تویي، همدغه تخمونه باعث دي چې کال دپاره نورې پښې یا نور څکوري راپورته کړه. دغه یې ټول تخم دی. پښې د مختلفو ویټامینونو درلودونکی بوټی دی، لکه ویټامین سی، ویټامین کا، ویټامین ای. د دې سربیره پښې د ډول ډول ناروغیو په مخنیوي کې هم د پام وړ رول لري، لکه د هډوکو کلکوالي او د معدې د تیزابیت د له منځه وړلو لپاره هم د کارېدو وړ دي. پښې د انسانانو د تازه خوراک سربیره د څارویو لپاره تر ټولو غوره غذایي منبع ده. دا چې د پښې موسم لنډ دی، نو په یوه میاشت کې د انسانانو له خوراکه وځي. بیا د دې سیمې اوسیدونکي د پښې دغه شنې پاڼې راټولوي، وچوي او د ژمي په موسم کې پرې خپل څاروي تغذیه کوي.
نور بېدا ورته وي. دلته په دغو کلیو کې په بېدا باندې مشهوره دي، ځکه بیا د ژمي دپاره دغه کوم شیان چې دلته پاتې کېږي لکه موږ فعلا چې دغه اکثر یې داسې کته کوو، دغه بیا د مالو دپاره وګوره چې معمولا د هغه څوک چې مالداره دي د هغو دپاره یې کور ته وړي، د مالو دپاره هم ډېر ګټور شی دي. دوی ته بېدا ویل کېږي چې په مالو باندې هم ښه لګي، هم یې په غوښه کې، هم یې په شودو کې، هم یې په نورو شیانو کې ډېر فرق ورسره کوي. او د مالو خپله خوښي خصوصا د وزو او میږو دپاره ډېر ګټور شی دي. دونه خلک بیا د بېدې په شکل باندې استفاده کوي. دلته د بېدې په نامه باندې نومول شوي دي چې دا بېده ده، نور دغه شیان یې ټول وړي ده مالو ته یې اچوي. د هېواد غرونه او رغونه د پخیو سربیره له ډېرو نورو ارزښتمنو بوټو هم ډک دي چې د پخۍ په څېر یې ځایي اوسېدونکي د خوراکي او غذایي توکو په توګه کاروي، لکه خیزې، رڼې، د غره پیاز، مرخیړي، ووري او ډېر نور. مطیع الله محمدي یم، د میدان وردګ ولایت چک د ولسوالۍ د عربانو بدرخون د کلي. منه دلته راغلي یو غره ته په تفریح باندې، ورمنه انډیوالان مې ورسره وستلي دي. بس نو دلته کوهي میوې دي ډېرې ډېرې زیاتې پسې، او تفریح به مو وکړو. ډېر وخت نه وو راغلي، مسافر وم، نو اوس راغلي یو. بس د کوهي میوې ته هم ډېره سودا وي، او د غله لکه لکه مثال څکوري او پخۍ او خرمیړي او د غره پیاز او رڼې او پسې داسې نور شیان پیدا کېږي مثال په غره کې چې هغه وړو کور کې بیا ډېره ښه مزه کو ته کباب نه ماته ښه جوړېږي. نو بس دغه ته راغلي یاران مې سره وصلي دي زیاتې پسې په میله باندې. نو بس ښه سهولت یې ښه ارامه، بس تفریح ته راغلي یو. منه خو بل ځای نور داسې څوک وم نه، نو بس غره ته راغللو په میله باندې رخصتي مې پوره کېږي. بیا پس د چهارشنبې غره ته په پخیو پسې د راغلیو میله کوونکو ترڅنګ دلته د اسلامي امارات مجاهدین هم تر سترګو کېږي. دا چې دوی هم پخیو ته راغلي او که څنګه، نو له دوی اورو. نوم عصمت الله دی، د بندچک د ولسوالۍ د ابکازار د درې د تر محمدو د کلي یم. نو فلحال دلته راغلي یو موږ د عربانو د چهارشنبې غره ته دلته تفریح لپاره ملګریو سره زوتي راغللو. نو خلک هم تفریح ته راتلل، نو موږ هم تفریح وکړو زوتي، نو د خلکو امنیت به هم ونیسو. نو مشکلات په غرو کې رقم نو اوس دلته راغلي یو ملګریو سره خپله تفریح کوو، امنیت هم نیولی دی. نو ښه په ارامه ډاډه زړه ورغله ملګري دي ګرځي، خلک راغلي دي میلو ته رقم ډېر ښه ارامه سهولت دی او ډېر طبیعت هوا ده د دو غره ډېره خوندوره. نو هر شی څکوري هم ښه خوندور دي، ښه آبادي ده، غرونه ښه طبیعت شنه دي. وطن بیا په وینو رنګ مشي، میدان د خپل او د پردي غلیم د جنګ مشي. وطن بیا په وینو رنګ مشي، وطن بیا په وینو رنګ مشي. صدر تخلاصي د مخلصو میانانو غیږي، لمینې ډاکې د میانو ملنګانو غیږي. یا د انګورو د انارو د زعفرانو غیږي، در لرا تاوی د نخترو ارغوانو غیږي. بی گلابونو بی نرگسو بی لونگ مشي، وطن بیا په وینو رنګ مشي. بی گلابونو بی نرگسو بی لونگ مشي، وطن بیا په وینو رنګ مشي. وطن بیا په وینو رنګ مشي. د ښکلا دنګ میراث ته وخېږي بدرنګ مشي. په تلو تلو کې دغه ځوانانو دلته یو بل بوټی راوپېژانده. دا بوټی هم د پخۍ په څېر خوړل کېږي او سربیره پر دې یې په یوناني طبابت او درملو کې ارزښت بیانوي. دا خو یوه کوهي میوه ده چې لکه پخۍ غوندې او څکوري غوندې، دا خرسومبه ورته وي د وطن په ژبه. نو دا د وجود دپاره ډېره ښه انوني دوام کېدلی شي. نو د رو د غوړې کېږي او په بنډو کې په ډېرو ځایو کې داسې نور هم رشنه کېږي. بس نو اوبه غواړي، نشه یې غواړي. په شکل د یوې بېدۍ او د ګنده په شان ده،
خو شاید بل شي نوم یې اناني دوام ده او مزم کو داسې بس د وجود او د وجود عضلات او د شاون لپاره اناني دوام کېدلی شي وطن بیا په وینو رنګ مشي وطن بیا په وینو رنګ مشي دا اسمان سکو غرونو روحي رانه زنګ مشي وطن بیا په وینو رنګ مشي وطن بیا په وینو رنګ مشي د ښکلا دنګ معراج ته وخېږي بدرنګ مشي وطن بیا په وینو رنګ مشي وطن بیا په وینو. بالاخره ما هم یوه بوجۍ پخې وکړې. تاسې هم د وطن د ښکلاګانو د وطن د غرونو شیلو دښتو او دغه راز د وطن په غرونو کې د ارزښتناکه ښایسته بوټو ښکلا تر نړۍ ورسوئ، تر خلکو یې ورسوئ او د خپل وطن په ارزښت باندې وطنوال او نوره نړۍ وپوهوئ. د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ د پخیو میله همدومره وه. په دې هیله چې دا ځانګړی ریپورټ به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر یوې بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ټول په متعال رب امانت سپارم. په هیواد کې د تلپاتې سولې او امن په هیله. او چیرې په زړه تنګ مشي وطن بیا په وینو رنګ مشي وطن بیا په وینو رنګ مشي خدای دې ملګری شه او چیرې په زړه تنګ مشي وطن بیا په وینو رنګ مشي وطن بیا په وینو